د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو. ټول به روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د میرویس خان نیکه ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. شاه جهان د بابر بڼ په منځ کې په شاهانه خیمه کې په تخت ډډه اچولې وه. 3 اونۍ کېدې چې له خپل پوځ سره بیا کابل ته راغلی و. دا یې مامور و چې په اونۍ کې به 1-2 ورځې سهار له بالا حصاره راووت. بابر بڼ ته به راغی. د خپل نیکه بابر شاه او د هغه د میرمنې رقیې بیګم مزار ته به ودرېدو. دعا به یې وکړه. دعا به یې تر ډېره خپل بابا ته له خدایه د بښنې پر ځای د هغه د نیمګړیو هوسونو د پوره کېدو په باب وه. نظرونه او خیراتونه به یې وویشل. وروسته به شاهي خیمې ته ستون شو او تر ماښامه به یې دلته دربار لګولی و. د مني لومړۍ شپې ورځې وې. د نري شمال څپې پر مخ یخې لګېدلې. وړاندې د پغمان د غره پر سر خړې وریځې ګرځېدلې او کابلیانو ته یې د ژمي د راتلو پیغام ورکوو. د پاچا موټ برابر او په ژورو چورتونو کې ډوب و. څه باندې 1 پېړۍ وړاندې د 1525 زېږدیز کال د نومبر 19 د همدې کابل له د یعقوب نه د بابر شاه لوی پوځ د هند په لور روان شو او د هند تاریخ یې بدل کړ. اوس یې لمسي پوځونه د کابل، بلخ او کندهار په لور رامارش کړي او غواړي د افغانستان تاریخ بدل کړي. پاچا له زورو چورتونو سر راپورته کړ. په شونډو یې پیکه موسکا وغوړېده. یوه لور ته یې په دربار کې ناست یو تن ته وکتل چې ژېړه لونګۍ پر وړوکي سر ډېره لویه ښکارېدله. له کوسه ګیري سره به یې خوله تل جینګه وه. د مخې 2 غاښونه یې هم نه وو چې وازه خوله به یې ډېره عجیبه ښکارېدله. پردیپ سینګ درباري ټوکمار د پاچا د کتو په معنا وپوهېدو. هغه د پاچا په مزاج برابرې څو ټوکې وکړې چې د شاه جهان به په خندا لږ غاښونه ښکاره شول. شاوخوا درباریانو به یې برچ وهل او له مصنوعي خندا سره به پر ملا مات شول. پردیپ د شاهزاده اورنګزیب د میړانې کیسې پیل کړې. له بهکرمست پیل سره د جګړې ځانګړې یادونه به یې پکې حتمي وه. د علي حضرت پر مزاج دغه کیسې ډېرې خوږې لګېدلې او د خیالونو یوې نوې نړۍ ته به یې ورسره والوځاوه. له ښه ځنډ وروسته پاچا د لاس په اوچتولو د ټوکو محفل ختم کړ. د لاس په اشاره یې پردیپ سینګ له درباره ووت. د له جیبه بیا یو کاغذ راویست. درباري میرزا ته یې ونیو. ملا صالح، ته یې یو ځل بیا راته ولوله. دا د اورنګزیب لیک و چې 3 اونۍ وړاندې ورته رسېدلی و. په تېرو 3 اونیو کې تر 100 ځلو ډېر ورته اورولی و. منشي خوله جینګه کړه. په 2 لاسونو یې لیک راواخیست. په سترګو یې وموښه. علي حضرت او شاهزاده دواړه د خدای زموږ له سره نه کموي. بیا یې سترګې چوغې شوې. په لوستلو یې پیل وکړ. د علي حضرت ټولواک سیوری دې پر دروس جهان خپور وي. ستاسو برکت خدای موږ ته د لوی بري برخه را په برخه کړه. تر امو ستاسو د پاچاهۍ وړانګې وغوړېدې. د بلخ په جوماتونو کې ستاسو علي حضرت په نوم خطبې له سره جاري شوې. زما مهربان پلاره، لوی ټولواکه، ژمنه درکوم چې د کندهار د فتح لوی ارمان به دې هم ترسره کړم. دا دي د بلخ شاهي خزانه چې په میلیونونو نغدي روپۍ دي او نور غنیمتونه سره ستاسو حضور ته دراستوم. که دلته په کوم ګوټ کې چا د بغاوت ګستاخي وکړه، سره به یې پرې والوځوم. لرې دې لاسونه ښکلوم. په مناسب فرصت به دې په حضور مشرف شم. ستاسو تابعدار غلام محی الدین محمد اورنګزیب. د شاه جهان تایلندای د لیک د هر توري په اورېدو غوړېده. د شاهي خیمې پیڅول ورټولو. شاوخوا غرونه او یوه برخه شین اسمان ترې ښکارېدو. هغه ته د کابل هوا ډېره خوږه ورلګېدله. وړاندې د پغمان په غره یې سترګې وګنډلې. بیا یې یوه ژوره ساه واخیستله. په غرور یې د درباریانو ته وکتل. شاهزاده اورنګزیب به مې ډېر لوی ارمانونه پوره کړي. څو غږونه یو ځای اوچت شول. انشاءالله انشاءالله، حتما به یې پوره کړي. شاهزاده دې ژوندی وي. د شاه جهان په شونډو خوږه موسکا وغوړېده. تنکۍ غرمه وه. هغه لاسونه وغځول. شخې وایستله. پر درباریانو یو نظر را وګرځاوه. دا د کابل هوا خو جادو کوي.
زموږ نیکه ارواښاد بابر شاه خو ملامت نه و، که یې په ژوند په کابل کې ډېر نصیب نه و، هډوکي خو به یې پکې آرام وي. غرمه شوه، ورید شوي پسونه، چرګان او ډول ډول خوراکونه کتار شول. د مڼو، انګورو، انارو او نورو میوو ډک زرین پتنوسونه راغلل. د شاهجهان د خوښې خاصو شربتو ډکې پیالې راغلې. شاهجهان د انګورو یو وږی راواخیست، مخ ته یې واړاوه. ویې ویل په ټول هند کې داسې انګور نشته. درباریانو یې په جینګو خولو خبره ورسره تایید کړه. د اګرې د نجم الدین شونډې وځړېدې. په خپ غږ یې وویل علي حضرته، د پنجاب او د کند امونه دې هیر شول؟ شاهجهان په تایید سر وخوځاوه. ام خو د میوو پاچا دی. یو درباري له پتنوس نه یو لوی انار راواخیست. علي حضرته، دا د کندهار انار دی چې والا حضرت شهزاده کندهار فتح کړي، بیا به د ډیلي بازارونه له انارو ډک شي. شاهجهان درباري منشي محمد صالح ته مخ ور واړو. صالح، ته د شملې ډیر صفتونه کوي، رښتیا ووایه کابل ښایسته دی که شمله؟ د نجم الدین خوله په خندا چینګه شوه. ځان یې څه ویلو ته جوړاوه چې د صالح نری غږ اوچت شو. علي حضرته، کابل ښکلی دی، خوږې میوې لري. پاچا د خیالونو پر آس پښه واړوله، خو زر یې په څېره د غم سیوري پرېوتل. له ساړه اسویلي سره یې وویل اوف، ارمان چې ممتاز محل ژوندی وی، خامخا به مې په کابل کې یوه ماڼۍ ورته جوړوله. د ګرانې ملکې یاد یې په څېره د خفګان درنه څپړه تېره کړه. کابل ته دا ځل په ناڅاپي سفر راوتلی و. نجومیانو ورته ویلي و چې که کابل ته لاړ نشي نو لوی تاوان به وګالي. له بلخ نه د شهزاده مراد بخش له راتلو وروسته د ځان اړ لیده چې کابل ته راشي او وضع له نږدې وڅاري. د بلخ د فتح خبر او د کندهار خیالونو هغه بیرته د اندېښنې له کوڅو راویست چې لوی کندهار ونیسم نو پر کابل به مې د تخت او بخت سیوری دایمي شي. اورنګزیب به د کندهار والی وټاکم. له صفویانو سره د هرات او نیشاپور په باب چنې وهم. دوی به ننواتې راځي. اصفهان به راته هم په ګونډو وي. شاهجهان د جهان لاندې کولو په خیالونو کې ډېر وړاندې لاړ. یو ځل یې په ځیر د دربار پر حاضرو کسانو نظر راوګرځاوه. ویې پوښتل ډونیرام چیرته دی؟ د شاهي پوځ یو مشر نامدار خان په مسکا ځواب ورکړ. علي حضرته، هغه د بڼ په بر کونج کې لوڅ لغړ په ډبره ناست دی، لکه چې خپل جوګ منتر پخوي. پاچا د لاس له اشارې سره وویل رایه ولئ، اوس به یې جوګ پوخ شوی وي. نامدار خان د دوو تنو ساتونکو ته اشاره وکړه. هغوی له خیمې ووتل او د بڼ جنوب لور ته لاړل. څو دقیقې وروسته یو په ویښتانو خیرو کې پټ بنیادم دربار ته ورننوت. هغه یوازې له ګونډو تر نامه پورې په یو ټوکر کې چې اصلي رنګ یې په خیرو کې ورک و ځای نغښتی و راغی. له دوه لاسي سلام سره د شاهجهان په مخ کې په ګونډو شو. په پټو سترګو یې څو نامانوسي جملې له خولې ووتلې. ورو یې سترګې وغړولې. سترګې لکه په وینو کې چې غوپه شوې وي په سړه هوا کې خولې خولې و. په خندا یې ژیړ غاښ راښکاره شول. په درانه غږ یې وویل د بګوان سیوری دې در باندې تل وي. علي حضرته حکم. شاهجهان چې د عقیدت په خاطر نظر هغه ته کتل ویې ویل ډونیرامه، په کندهار به مې کله د واک دایمي جنډۍ ورپېږي؟ ډونیرام بیرته سترګې پټې کړې. ښه ځڼ دربار په چوپتیا کې ډوب شو. بیا یې سرې سترګې بیرته پرانیستې. وبړېد. تور سوري، جګې شملې، اوږده کمیسونه، ټولې لارې یې نیولې دي. بیا یې له یوې کړسندې خندا سره وویل علي حضرته، چې سیوري ورک شي بګوان به ستا د اقبال ستوري وځلوي. دربار بیرته په چوپتیا کې ډوب شو. د بڼ له دروازې یو پوځي راښکاره شو. په ګړندیو ګامونو راغی. د پاچا په مخ کې له فرشي سلام وروسته لاس په نامه ودرېد. ویې ویل علي حضرته، صوبهدار صاحب غواړي په حضور مشرف شي. شاهجهان د لاس په اشاره حکم وکړ رایه وله. بیا یې خپلو درباریانو ته مخ ور واړاوه. ویې ویل چې ذوالفقار خان به له ملک ګلاب الدین سره څه کړي وي؟ د راجا جسونت سنگ پر تندي د غصې کرښې جوړې شوې. علي حضرته، باغیان باید اعدام شي. لږ ځنډ وروسته یو په پوخ عمر سړی چې تور بالاپوش یې اغوستی و
او قرقلي ګران بیه خولۍ تر غوږو رسېده د علي حضرت شاه جهان په مخ کې ودرېد. تر سلام وروسته ورنږدې شو، لاسونه یې په دواړو سترګو وموښل او ښکل یې کړه. بیرته 2-3 ګامه په شا لاړ او لاس په نامه ودرېد. شاه جهان چې تکیې ته ډډه وهلې وه په جدي لهجه یې ورته وویل: ذوالفقار خانه، له ملک ګلاب الدین او د هغه له زامنو سره دې څه وکړل؟ هغه په عاجزۍ وویل: علي حضرته، ستاسو د اقبال ستوری دې اوچت وي. هغه یې له زامنو نږدې پلویانو سره پکتیا ته تللی دی. سړي مې پسې اچولی دي، خامخا یې چاره کوم. د پاچا پر تندي پیکه وریځې راغلې او تېرې شوې. ستا خدمتونه مې سترګو ته ولاړ دي، که نه دومره مې بېغوري مې دې نه شوی زغملی. که صدالله خان وای اوس به یې د وخته له دې لانجې نه بېغمه کړی وم. ته ښه پوهېږي چې له هندوستانه تر آمو د سترې ټولواکۍ له باغي سره باید څه سلوک وشي. پوهېږم جلالات مآبه، پوهېږم چې پوهېږې د یو ساده ملک به څه زور وي چې ته یې نشې حاضرولی. علي حضرته، له کابله تللی، هغه په پکتیا کې لوی قام لري، قمر یې پرې ولاړ دی. شاه جهان له غوسې لاس په ورانه ووهل. د شاه جهان تر پاچایۍ هم زور ډېر دی. صاحبه، خوله مې دې له خاورو ډکه شي چې داسې به ووایم: ستاسو د خادم ناتواني یادوم. دومره ځواک نه لرو چې پکتیا ته یې پسې واستوو. پاچا د دربار یو افسر ته چې غټ تندی ببر بریتونه یې او د پنجابي پهلوانانو په څېر یې خېټه پر ځمکه لګېدله مخ ور واړو: نامدار خانه، که نو رام سینګه، صوبهدار چې څومره کسان غواړي زر یې ورته تیار کړئ. 3,000 تره، 15,000، هر څومره چې غواړي. بیا یې والي ته په جدي لهجه وویل: نور دې کومه پلمه وانه وړم. ذوالفقار خان لاس په نامه ونیول او سر یې ټیټ کړ. له عجز په ډکه لهجه یې وویل: علي حضرته، که اجازه وي زه یو بل عرض لرم. وایه. علي حضرته، په بلخ او بدخشان کې زموږ د پوځیانو وضع ښه نه ده. شاه جهان وخندل. د درباري اردلیانو د خندا غږ د بڼ په لیرې دیوالونو کې راغبرګ شو. پاچا ته خپل منشي د شهزاده اورنګزیب لیک څو شېبې وړاندې څوهم ځل اورولی و چې هغه ته یې د بلخ د بشپړې بریا او د کندهار د نیولو هیلې بیانولې. ذوالفقار خان ورخطا شو، خو بیا یې ځان راقابو کړ. ویې ویل: پرون له بلخ او تخار نه څه کسان راغلل، عالي مقامه، که یې دروغ ویلي وو سرونه به یې والوځوم. هغوی ویل چې په ټول شمال کې د علي حضرت پر پوځونو غلچکي بریدونه پیل شوي دي، ان چې د ځینو پوځیانو مړي ژوندي ورک شي. شاه جهان د کابل والي ذوالفقار خان ته له غروره په ډکه لهجه وویل: صوبهداره، کسان دې وژنمه، خو خامخا دا نصیحت ورته وکړه چې دروغ اوازې مه خپروئ. موږ داسې بچي نه دي راوړي چې د شهزاده اورنګزیب پر پوځ د برید جرأت وکړي. ورځه، ته دې خپل کار کوه، دا ځل تش لاس را نشې. ملک ګلاب او پلویان یې لاس تړلي راوله، دلته یې څاره یا پکتیا ته پسې ورشه. په لوی لاس موږ ته د بایزید او جلال الدین په څېر نور باغیان مه پاله. یو یاغي را پیدا شي او څو کاله زما پوځونه له هغو سره بوخت شي، نور دا نخرې نشم زغملی. د ذوالفقار خان شونډې پرې وځړېدې، لاس په نامه یې ونیول، پر ملا خم شو. بیا 3-4 ګامه په شا ولاړ او له خیمې ووت. د بڼ د لویې دروازې په لور یې پښې وڅپولې. په خیال کې د ملک ګلاب الدین څېره سترګو ته ولاړه چې د زوی امام الدین له شهادت وروسته یې ورسره لیدلي وو. نوموړي ذوالفقار خان ته ویلي وو چې زه به له مغولي پوځ نه د دوی د ټولو راکردو بربادیو کسات خامخا اخلم. هغه پوهېدو چې ملک ګلاب الدین رښتیا ویل. هغه د لاپو او دروغو سړی نه و. په تېرو 2 میاشتو کې پر مغولي پوځ 4 ځلې بریدونه شوي وو او تر 30 زیات هندي پوځیان په دې بریدونو کې وژل شوي. ذوالفقار خان ځان د پاڼ او پړانګ ترمنځ احساس کړ. نه یې شاه جهان ته حکم بابیزه ګڼلی شو او نه یې ترسره کولی شوی. پوهېدو چې د ملک ګلاب الدین او د هغه د ځوان زوی عاصم الدین پر خلاف هیڅ نشي کولی، ځکه چې ولس یې تر څنګ ولاړ دی. هغه په دې هم پوهېدو چې په ټول وطن کې د اورنګزیب او شاه جهان پر خلاف سخته کرکه راپورته شوې ده چې د بڼ ته دروازې رسېدو له ځان سره یې پرېکړه کړې وه چې له ولایت او مقامه تېرېدل ورته د آبرو لاره ده. شاه جهان لږه شېبه وروسته خپل خاص اردلي ته اشاره وکړه. هغه له فرشي سلام وروسته ووت. لږ ځنډ وروسته چاپېریال بدل شو. په شاهي خیمه کې د طبلې او رباب سور او تال ته د ښکلو د نڅا محفل تود شو.
دا د پاچا د یوه خاص اردلي دلیپ سینګ کمال و چې د هند له هر ګوټ نه یې د ښکلا او شباب بېسارې څېرې راټولې کړې وې چې د مغولو پخوانیو دربارونو په خوب هم نه وي لیدلی. دغه د شرنګ او ترنګ محفل تر ډېره دوام درلود چې شنه او سره جامونه هم پکې کړنګېدل. شاهجهان په بالاحصار کې دربار جوړ کړی و. مخې ته یې د کابل نقشه پرته وه. هغه ځایونه پکې په بیل رنګ نښه شوي وو چې د دوی نیکه بابرشاه ودانۍ پکې جوړې کړې وې. بابر بڼ، تاج بیګ ماڼۍ، فاضل بیګ او څو نورې وړوکې ودانۍ. د شاهجهان له ودانیو سره ډېره مینه وه. په ډیلي کې د شاهجهان آباد په نوم د نوي ښار په جوړولو پیل کړی و. په اګر کې د یوې ودانۍ نقشه په مغزو کې ګرځېده. د خپلې ګرانې ملکې ممتاز محل یادګار تاج محل پرې جوړ شو. له لاهوره تر اګرې او دکن دوی بې شمېره ودانۍ جوړې کړې چې د هند د مغولي پاچاهانو شان او دبدبه نړیوالو ته وښیي. شاهجهان پر نقشه په یو ځای ګوته کېښوده. په خاصه لهجه وویل: شهزادګۍ جهان آراد دا ځل را سره راولم. دلته به یوه ماڼۍ جوړوم. شهزادګۍ به یې د نقشې او ودانۍ د چارو څارنه کوي. جهان آرا د شاهجهان مشره لور وه چې د پلار په څېر یې د شاندارو ماڼیو جوړولو سره مینه وه. د شاهجهان آباد په یوې نقشه کې چاندني چوک د جهان آرا د خیال عملی تصویر دی. هغه له شاهجهان سره 2 ځله کابل ته راغلی وه او دغه ښار یې ډېر خوښ شوی و. غازي بیګ د بالاحصار د شاهي ماڼۍ رغولو معمار د پاچا مخې ته ناست و. نوموړي د مرمر او رخامو په پېژندلو او توږلو کې ډېر مهارت درلود. هغه ته یې وویل: بیګه، ذوالفقار خان به سړي در سره کړي. په شاوخوا غرونو کې د سپینو مرمنو زیرمې وګوره. هغه لاس په ټټر کې ایښود. سر یې په درناوي خم کړ. په سترګو علي حضرته، د راجپوتو د لوی قماندان راجا جوسنت سینګ وروځې ببرې شوې، شونډې یې ورپېدې. دا پټانان به درته فرصت درکړي علي حضرته. پاچا ږیره لاس راتېر کړ. مطلب دې څه دی؟ هغه ورمیږ وګراوه. علي حضرته، دغه خلک تر اوسه موږ ته د دښمن په سترګه ګوري. دوی په همدې خبرو کې و چې خاص خادم ورننوت. تر سلامي وروسته یې ویل: د شاهي قیتي قماندانان نظام الدین غواړي چې په حضور مشرف شي. شاهجهان د لاس په اشاره ورته ویل: را دې شي. لږ شېبه وروسته د نامدار خان د زرکسیزې ډلې قماندان نظام ورننوت چې په خولو کې لوند خیشت و او ساه یې سخته سوځېدله. پر ملا قات شو. د درناوي مراتب یې پر ځای کړل. بې له دې چې ترې وپوښتل شي ویې ویل: علي حضرته، موږ یو تن چې د ملک ګلاب الدین پر څارلو ګمارل شوی و خبر راکړ چې ملک تېره شپه کلي ته راغلی او تر اوسه بیرته نه دی تللی. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د میرویس خان نیکه ناول دا برخه مو هم دومره وه. د یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس پرو. ښه وخت، ښې چارې.